Hello and welcome back. It's me, Sulaiman Ihsas, and today we are going to explain subject pronouns and to be verbs. First of all, راځو مونږه په دویم درس کې په subject pronoun باندې خبرې کوو چې یو د انګلیسي ګرامر د مهمو برخو څخه ده. تر ټولو د مخه subject pronouns څه شی دي؟ Subject pronouns are used as a subject of the sentences. په تیر درس کې مونږه پر subject باندې خبرې وکړې چې subject څه شی دی؟ دا د subject پر ځای په جملو کې استفاده کیږي. Subject pronouns are used as a subject of the sentences. منحیز د subject د جملې. Subject pronoun له مونږ سره ودانې دي. I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. دا له مونږ سره subject pronouns دي چې ودانې دي. دوی کار ما درته ویلې که چیرته مونږ د یو کس په باره کې خبرې کوو یا د اشخاصو په باره کې یا د ځان په باره کې او مونږ نه غواړو چې یا د نومونو یاداوري وکړو یا په جنرال توګه باندې مونږ هغوی ته اشاره کوو یا د هغوی په باره کې مونږ جزئیات ورکوو. د مثال په ډول باندې زه د خپل ځان په باره کې چې خبرې کوم زه به د ځان دپاره څه شی استفاده کوم؟ I am a teacher. زه یو استاد یم. We are students. مونږ شاګردان یو. You are friends. تاسو ملګري هستئ. They are doctors. هغوی ډاکټران دي. لکه احمد، محمد، علي ډاکټران دي. دې کسانو پر ځای مستقیما مونږ وایو چې هغوی ډاکټران دي. They are doctors. He is a driver. He is a driver. په دې کې هغه یو ډرایور دی. د الګ په باره کې یا کلم چې موږ د ذکر که په هر عمر اوسي وړوکی اوسي غټ اوسي سپین ږیری کلم چې موږ د سړیو په باره کې خبرې کوو نو موږ هی استفاده کوو. She is a nurse. کله هم چې موږ د اوناس په باره کې خبرې کوو د اوناسو طبقې په باره کې موږ خبرې کوو موږ استفاده کوو she is a nurse. ورپسې د لمونږ سره it مونږ کله استفاده کوو کله چې مونږ د بیجان اشیاء په باره کې خبرې کوو. It is a class. دا یو صنف دی. راځو یو څه بل مونږه یاداوري وکړه چې I am a doctor. زه یو استاد یم. دا د یم کلمې دپاره مونږ دلته to be استفاده کړی چې to be څه شی دی. په دې جملو کې مونږه د to be verb څخه کار واخیسته چې to be verb څه شی دی. to be verb راځو دلته تشریح کوو. To be verbs are words which show state or existence. To be verb چې دي هغه توري دي چې ښایي حالات او موجودیت په جملو کې. To be verb توري دي چې ښایي حالات او موجودیت په جملو کې. زموږ سره to be verb نور هم دي خو فقط په ننني درس کې مونږه په دې دریو دانو باندې خبرې کوو چې M is R دی. تر ټولو د مخه مونږه راځو د M په باره کې خبرې کوو چې M څه شی دی. چې کله هم مونږ ام استفاده کوو دا به مونږ یوازې د آی توري سره استفاده کوو. فقط مونږ د آی سره استفاده کوو. I am a doctor. I am your friend. I am your brother. So the am to be verb چې دی دا د آی سره مونږ استفاده کوو چې پښتو معنی یم دی. زه یم زه ستا ورور یم زه ستا ملګری یم. دویم زمونږ سره is دی چې مونږ وایو چې د کومو سره استفاده کوو؟ د مفردو نومونو سره. احمد، علي، سارا، زینب څومره چې مفرد نومونه وي د هغوی سره موږ څه شی استفاده کوو؟ د اس کلمه. he, she, it دا ټول لکه he موږ وایو چې هغه هلک مذکر هر څوک چې اوسي د هغې دپاره هغه یو هلک دی. he is a boy. She is a nurse. لکه دلته چې مونږ یاداوري وکړه چې هغه دا د د کلمې پر ځای به مونږ د د کلمې دپاره به مونږ د اس توره استفاده کوو. یا که چېرته مونږ علي استفاده کوو وایو چې علي یو پروفیسر دی. Ali is a professor. Ali is a professor. Sarah is a nurse. Sarah is a nurse. د سارا دپاره مونږ استفاده کوو to be verb is. راځو آر ته چې آر د جمع نومونو سره استفاده کیږي یا د جمع اشخاصو لپاره راځي. we مونږ. we are مونږ یو. you تاسو. you are تاسو یی. they are هغوی دي. نو دا are د جمع دپاره که چېرته زه وایم چې احمد او محمد
ورونه دي د احمد لپاره موږ دلته از استفاده کوو خو که چیرته دا دواړه موږ یو ځای استفاده کوو لکه چې Ali and Umar are friends. Ali and Umar are brothers. نو په دې کیس کې موږ بیا د آر توري استفاده کوو. راځو لنډه ریویو کوو. سبجیکټ پروناونس لمونږ سره ودانې دي ټو بی وربس لمونږ سره په دې درس کې موږ د درې دانو په باره کې خبره وکړه چې په پریزنټ ټینس کې استفاده کیږي. اوس اخیری برخې ته راځو موږ چې موږ وویلې چې دا موږ ته حالت او موجودیت ښیي. دې کلمې دپاره یو اگزامپل جوړوو چې د حالت او یو جمله موږ جوړو چې وایو چې Zahid is a bus driver. Zahid is a bus driver. په دې جمله کې موږ ته حالت ښایي د زاهد چې زاهد څه کاره دی د هغې سچویشن یا د هغې هغه سټیټ څه شی دی بس ډرایور دی. په دویمه جمله کې موږ راځو وایو چې موږ ته باید موجودیت وښایي. The car is in the hall. The car is in the hall. موټر په څه شي کې دی په حال کې دی. موټر په دلته د موټر موجودیت ښایي په کوم ځای کې په حال کې. دا زموږ سره to be verbs او subject pronouns. Thank you for watching. See you inshallah in the next video. Stay with us, follow and subscribe for more. Bye.